دریم دعا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے او دا کم روایت چی منگ ذکر کو دا امام مسلم امام ترمیزی راوڑا دا گینا بعد دی دریم دعا کی دا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت تے دا امام بخاری امام مسلم راوڑا دے وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحه بیمینه چی بمن کی بکلم یو کس بیمار شن رسول اللہ علیہ وسلم پاگا باندی خپل خیلا سراخ کو دا دعا بیوی دا دمہ چوری طریقہ دا خیلاس پا آغا زی باندی چی بکم زی سا بکم زی باندی تکلیف او درد تھی او دا دعا بیوی اذهب البأس رب الناس دا بیماری لری کا اے دخل کو ربا وشفی شفا ورکا انت الشافی تشفا ورکا ان کے لا شفاء الا شفاؤک نشتی شفا مگر ستا دا طرف ندا جتے ورکی شفاء لا یغادر سقما دیسی شفا ورکا چی حس قسم بیماری شاتا پرینی تھی چاہتے ہے تے ہوا ڈاڑے دیویلے بے بیڑی رمضہ کڑا تا اب کسم بریکو نے ہوا ہاں تے ہوا وشفی دب کی دیر بریکو نے ہوا تا دیر تیشوی بکی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما سو بیریو میں یادش اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اسان اولا دا کم دمونه ممونه چی دی پخانو تا یاد دی آگا اگڑ وڑ تاکہ دا دیر اسان دی چاہتا یاد دی ادم نیم بارك الله فيك بارك الله فيك أسيدي دعاك مسيطة توجه لالا دلانا لو سوك شفاء نشي اگر کاغا پیغمبر تھی زکی چی دیزی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاس رکھا گی گرے او وی اللہ توی اللہ شفا والا ورک او چی دا خبر چاہتا ہو کہ کنا کم خلقو چی دا نظریہ دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر خزانی دیو دا او یخ بے ادبا گستاخ رسول دیوی دا آگا خرق دی چی ورب الکعب قسم پہ تخورم دو یور چرتا قرآن و حدیث کی سوچ نہ دے کرے او که سوچی کڑے ہوئے تدبوری کڑے ہوئے دا قسم خبری بے نکوان وہ سوئی دا دانو یعنی ننکو او دا زخم دا پار دعا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت راوڑے چی دا امام مسلم راوڑے دے وَكَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ کله بچی یو انسان باندی دانا رو خط یا با زخمیو او شکایت بیو کو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسبوعه رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقبل دا شہادت دا گوتا پزمک کی خوتا او دا دی منگ وضاحت مخی کڑے ہو ما تخکاری دا مشکات پا درسونو کی او دا ذکر بیوی بسم اللہ پا مدد نم دا اللہ سر تربت ارضنا زمنگ دا ملک خاور دا بریقت بعضنا پا منگ کی دا یو کس پلاڑو سر لیشفا سقیمنا باذن ربنا زمنگ مریض تا با شفا ملاوی کی پا اجازت درب زمنگا یا چی شفا آگا تا ملاوشی پا اجازت زمنگ درب
طریقه دې دا ده چې ګوته وه معمولي لمده کې په لاړو سره بیا به ځمکه کېږي دې سره چې کومه خاوره راوچته شي هغه به ده په دې بدن دا ګوته داسې کېږي او دا ذکر به ورسره ووایي او په دې ځمکه کې هم ګوره الله په دې خاوره کې الله ناشنا اثر اچولی دی د دې سره زخم راټولیږي او دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوم مشران یې په هغه وخت کې دا دوایانې او دا طب او ډاکټري دومره مخکې نه وتلې یو طریقه دا وه نو ځکه به رسول صلی وسلم دا طریقه استعمالوله او دا به ورسره بسم الله ګوره شروع د الله په نوم سره کوي ښه بسم الله دې سره دړې وړې شي عقیده د هغه ټولو خلکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی هغه مختار کل دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول اختیارات دي نو دلته هغه بسم الله بیا ویلی خو به داسې به ویلی چې زه وله شفا ورکړو او بیا یې په اخره کې ووایي لیشفى سقیمنا باذن ربنا چې زمونږ دا بیمار ښه شي په اجازت د الله دا دعا به څوک وو بارک الله فیک بل څوک به کتاب نه ووایه هېڅ خبره نه ته نه تا یې ووایه ته یې ووایه ته ووایه دا پال مات که بإذن ربنا بل څوک بارک الله فیک ما شاء الله